د پرچې حل کولو په وخت کې اکثر سټوډنټانو او یا طلبه کرامو نه سوال په منځ کې هیر شي، سوال لیکي بس په منځ کې ته سوال هیر شي، بس بیا ورته ناستي سر نیولي داسې چې دا سوال به راته څنګه رایاد شي، نه مخکې تللی شي او نه دا سوال ورانولی شي، ځکه چې ډېرې لیکلي نو په منځ کې ورته ناستي. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو عمل راښیم، که دا عمل چېرې تاسو وکړو که نه نو انشاءالله د دې په برکت سره ابتدا نه تر اخره پورې یا خو به تاسو نه سوال هیریږي نه، تر اخره پورې به انشاءالله سوال مو صحیح سلامت رسي، جواب هم صحیح سلامت رشي انشاءالله. ټیک شو؟ او که چېرې چا نه په منځ کې سوال هیر شو، دا جواب د سوال جواب تاسو لیکئ او دا در نه هیر شو، نو دا عمل که مو چېرې وکړو که نه نو انشاءالله د دې په برکت سره دغه سوال به تاسو ته دوباره رایادېږي. ښه ټیک شو؟ نو راځو دغه عمل طرف ته چې کوم عمل پکار دی داسې کسانو دپاره چې چا نه سوال مکمل هیریږي او یا په منځ کې دنه سوال هیر شي. ډېر کسان هغې نه مکمل سوال هیر شي او ټوله شپه محنت وکړو چې کله سوال مخکې سوال پکې راغلی چې کله وایي هغه لیکو بس ابتدا نه رانه هیر شي. زموږ عزتمندو دا عمل بهترین عمل دی، د دې عمل په برکت سره یا خو بس سوال تاسو نه هیریږي نه، تر آخره پورې به انشاءالله صحیح سلامت رسي، او که په منځ کې چا نه هیر شو جواب او دا عمل چېرې وکړو نو انشاءالله دغه دوباره به ورته رایادېږي. ښه نو راځو دغه عمل طرف ته زموږ عزتمندو. نو ټول نه اول دا خبره د زموږ عزتمندو چې کله تاسو پرچې دپاره ځئ که نه نو اول 2 رکعته نفل وکړئ، صلات حاجت وکړئ، صلات حاجت نیت پکې وکړئ چې نیت مې کو د زړه د اخلاص 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم، خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریف وکړم، الله اکبر. ټیک شو؟ مونځ 2 رکعته نفل به وکړئ چې څنګه عام 2 رکعته کوئ، چې 2 رکعته نفل وکړئ، بیا د خپل پرچې کامیابېدو لپاره او پرچې اسانېدو لپاره اول دعا وکړئ تاسو. ټیک شو؟ دینه بعد که سورت یاسین وخت سره وي سورت یاسین ووایئ، سحر په وخت کې چې سورت یاسین وایي نو ټول حاجتونه به پوره کېږي. دا پرچې حل کېدل دا هم یو حاجت دی که نه، پرچه لیکل صحیح طریقې سره دا هم د سټوډنټ یا طالب یو حاجت دی. نو سورت یاسین وایي. ټیک شو؟ 2 شو. اوس تاسو چې کله پرچې ته لاړئ پرچې ته کېناستئ نو اوس په څه کوئ؟ دعاګانې خو مې درته ښولي دي هغه به ووایئ، خو دې نه یو بهترین عمل دا دی، اکثر علماء کرامو دا عمل ښودلی دی چې بالپن به تاسو راوالی، بالپن صبر زر عالم که نه، بالپن راوالی، بالپن یا پن چې هر سي. ټیک شو؟ دا تاسو راویستو نو په دې غوږ کې به یې کېږدئ. ټیک شو؟ داسې غوږ کې به یې کېږدئ که نه، داسې صحیح شو؟ دا هم غوږ کې کېږو نو د دې دا فایده ده، علماء کرامو دا فایده ښودلې ده. ښه دا فایده ده چې تاسو نه به سوال هیریږي نه، چې بالپن یا پینټر یا چې هر څه وي پن وي د غوږ کې مو داسې ایښی دی که نه نو بیا به تاسو نه سوال هیریږي نه د دې په برکت سره انشاءالله. ټیک شو؟ دماغ به بیا تر و تازه وي انشاءالله، څه به نه هیریږي نه. صحیح شوه؟ یو دا عمل دی. زیاتي بالپن ځان سره وړئ چې د غوږ کې مو دا پروت دي، زیاتي بالپن لږ ځان سره وړئ، ځکه چې بعضې وخت چا سره ملګرو سره هیلپ پکې راځي، هغې سره بالپن کې سیاحي ختمه شي یا کار ورته پرېږدي نو بیا ډېر زیات محتاج وي. نو زیاتي بالپن هر سټوډنټ او یا هر طالب علم ځان سره کوشش کوي چې زیاتي وړئ، نو یو خو دلته به غوږ کې هم ځان سره ږدئ، او که د شفاکر راځي هغې ته به یې لږ ورکوئ. ښه نو بهترین یو دا دی چې دا به تر اخره پورې ځان سره په دې غوږ کې ږدئ، دا بالپن یا پن. ټیک شو؟ دې ځای کې دا صحیح شوه؟ یو دا شو. دې نه علاوه دا به ابتدا نه کوئ چې د دې فایده به دی چې تاسو نه به تر اخره پورې سوال هیریږي نه. اوس که چا نه په منځ کې سوال هیر شو اوس به څه کوي؟ اوس دې لپاره زه تاسو ته 2 عملونه درښیم. ښه چې چا نه په منځ کې سوال هیر شو او اوس یې په چل نه پوهېږي چې اوس څه وکړم، کله خلکو ته آوازونه کوي دا راته وښیه دا راته وښیه، بس اخره کې پې ټیچر راشي او دستخط پې ولې وکړي. نو په ځای د دې چې خلکو ته آوازونه کوي نقل پکې وکړي، دا عملونه که مو چېرې وکړل انشاءالله دا سوالات په تاسو دوباره رایادېږي. ښه نو یو دی درود شریف ویل دی. اول خو داسې چلو کوي چې د کم پیپر دی که نه د دې چې ستاسو کم استاز دی، د دې چې کوم ستاسو ټیچر دی هغه ته لږې دعاګانې وکړئ، په زړه زړه کې دا پرچه په خپل ځای باندې به کېږدئ، ښه سکون سره دعاګانې به وکړئ، ځان به ښه فرش کړئ. هغه استاز ته لږې دعاګانې وکړئ، هغه ته دعاګانې وکړئ، هغه د کامیابېدو لپاره دعاګانې وکړئ، هغه بال بچ ته دعاګانې وکړئ، کور کې برکت لپاره دعاګانې وکړئ، هغې دپاره ښې دعاګانې هغه استاز ته وکړئ. انشاءالله د دې به دا فایده وي چې کوم سبجیکټ دی ستاسو د دې چې کوم استاد دی هغه ته تاسو دعا وکړه نو کوم سوال چې دنه هیر شوی دی انشاءالله دغه سوال به تاسو ته رایاد شي دوباره قدرتي د الله تعالی په فضل سره دا سوال به تاسو ته رایاد شي. ټیک شو؟ دې نه علاوه دته مو ښې دعاګانې وکړئ. بیا
بیا هم لکه دا سوال ته اوس ته رایات نه شو انشاءالله رایات خو به شي خو که بیا هم رایات نه شو بیا تاسو درود شریف شروع کړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف شروع کړئ درود شریف وایي چې هر یو درود شریف خو د مانځه والا درود شریف چې دا ډېر بهتر دی داسې درود شریف وایي چې څونه پیرې ویلی شي 10 پیرې ویلی شي 20 پیرې وایي 30 پیرې چې 20 ته رسي که نه دا درود شریف دغه سوال به تاسو ته انشاءالله رایات شوي وي نو دا عملونه مې درته وښول د دې په برکت سره یا خو به تاسو نه سوال او جواب به هېرېږي نه سر ته به انشاءالله صحیح سلامت رسي او که چېرې هېر شو او دا عملونه مو وکړل نو انشاءالله دا سوال به تاسو ته دوباره رایادېږي ټیک شه کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ او کوم چې سټوډنټان هغې په کامنټ کې ځان دې ته رامنشن کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي ټیک شه الله رب العزت مو خوشحاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان